تازه او نوې خبر د کرک انفو ویبپاڼې د شفیق الله غفاري په هکله څه وایي. شفیق الله غفاري د مړوند سپین بالرانو په هکله څه وایي، دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د کرک انفو ویبپاڼې لیکلي چې افغان 18 کلن ځوان لیګ بریک بالر شفیق الله غفاري له مړوند څخه د سپین بالرانو د مثبتې توپ اچونې خوبونه رښتیا کړل. لیګ بریک توپ اچونه کې لوبغاړي په دوه هنرونو سره توپ اچونه کوي چې ځینې بالران له مړوند څخه په استفادې توپ اچونه کوي. دې ډول بالرانو ته ریسټ یا مړوند سپین بالر وایي او ځینې لیګ بریک بالران بیا په ګوتو کې له هنر څخه کار او په ګوتو سره توپ اچونه کوي چې هغه ته بیا فنګر توپ اچونکي ویل کیږي. د جمعې په ورځ چې شفیق الله غفاري د مړوند څخه په استفادې توپ اچونه وکړه او ریسټ سپین توپ اچونه وکړه نو هغه 15 منډې ورکړې او 6 وکټې ترلاسه کړې. هغه 4 لوبغاړي کلین بول کړل، یو یې کیچ اوټ کړ او یو یې LBW کړ. غفاري د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو په منځ کې د غوره بالینګ څیره وبلل شو. اوس د کرک انفو ویبپاڼې لیکلي چې شفیق الله غفاري د ټولو هغو بالرانو خوبونه په رښتیا بدل کړل چې په نړیوال جام کې لوبیږي او له مړوند څخه په ګټې اخیستنې توپ اچونه کوي. همداشان غفاري د خپل استاد په اړه وویل شفیق الله غفاري چې کرکټ پیل کړی الهام یې یو لوبغاړی اخیستی دی او د هغه له بالینګ څخه متاثره شوی او له همدغه سړي له توپ اچونې کرکټ کې تجربه حاصله کړې ده. له غفاري پوښتنه شوې چې څنګه وتوانېدې دا یو بالر شي یا دا ډول مثبت بالینګ وکړي. هغه ځواب ورکړی چې ما د استرالیا غوره لیګ بریک بالر شین وارن توپ اچونې ډیره لیدله او د هغه توپ اچونې ویډیوګانې مې کتلې او همغه دی چې ما مثبته توپ اچونه وکړه. غفاري دا هم ویلي زه پوهېدم که په سم ځای کې بال پیچ کړم او هم توپ په مختلفو ډولونو یا ویریشنو سره ترسره کړم نو بریالی کیږم. د کرک انفو ویبپاڼې ویلي چې شفیق الله غفاري ثابته کړه چې د کرکټ په ورزش کې لیګ بریک بالران پوره او په زړه پورې ونډه لري او په راتلونکي کې به هم وي. مخکې د کرکټ ماهرینو دا سوچ کاوه چې نسبت مړوند بالر ته د ګوتو په وسیله د توپ سوینګ کوونکي لیګ بریکر کامیاب وي، خو دا خبره ډیره پورې غفاري غلطه ثابته کړه او خپلې غوره توپ اچونې سره د مړوند بالران هم مثبت ثابت کړل. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.